السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې باز په دریو موضوعاتو باندې خبره کوم د ټولو نه اول د 1 اپریل نه را پدې خوا د غیر قانوني او ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوالو خلاف کریک ډاون تیز کړی شوی دی د دې نه علاوه پاکستان د دې افغان کډوالو نه څه توقعات لري او دا افغان کډوال د دوه هیوادونو په ښه تعلقاتو کې څرنګه رول پلی کولی شي د پروګرام په دریمه برخه کې زما سره د خیبر پښتونخوا ماینز اینڈ منرل بل کوم چې ډیر زیات متنازعه قانون جوړ شوی دی او په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف دننه ډیر زیات اختلافات مخې ته راغلي دي کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل تاثرات ولیکئ چې ما ته پته لګي چې تاسو په حالات حاضره باندې څومره عبور لرئ او څومره خبر یې د دې معاملاتو نه کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز وکوم بلکې د کې پی ماینز اینڈ منرل نه به زه باقاعده آغاز وکړم چې تقریبا دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی شو دې ته ویلی شي کې پی ماینز اینڈ منرل بل 2025 دې بل کې ډیر زیات خبرې وې چونکې د ملک د فایدې لپاره دا بل وړاندې کړی شو خو په دې کې باریک واردات هم شوي دي دغه باریک واردات به زه نن په ډاګه کوم د ټولو نه اول به لږ زه ذکر وکړم چې دا بل د خیبر پښتونخوا د کابینې نه په باقاعده توګه منظور شوی دی او بیا دا ډرافټ پرون نه بل ورځ یعنې په 8 اپریل باندې دا په باقاعده توګه صوبایي اسمبلی ته د بحث لپاره د پاس کېدو لپاره وړاندې کړی شو خو د دې نه مخکې چې دا بل پاس شي د پاکستان تحریک انصاف دننه د دې ماینز اینډ منرل بل خلاف ډیر زیات چې کوم دی اوازونه راپورته کړی شوي دي څنګه چې الیمین ګنډاپور چې کوم ګروپ دی هغه دا غواړي چې زر تر زره دا بل منظور شي ولې بل خو د تحریک انصاف یو غټه برخه بلکې زه به ووایم چې 90% د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف خلک چې کوم دي هغوی داسې ښکاري چې ګنې هغوی په دې بل باندې سکیپټیکل دي او لږ غونتې شکمن دي کتونکو هغوی دا رای لري چې د دې بل د منظورۍ نه وړاندې دی په اسمبلی کې په باقاعده توګه په دې باندې بحث وکړی شي چې کوم څیزونه د صوبې په مفادو کې دي او کوم څیزونه د صوبې په مفادو کې نه دي او د دې علاوه د تحریک انصاف یو سیکشن دا هم وایي چې د دې بل چې کوم مندرجات دي د دې بل چې کوم نکات دي دا د چیرمن تحریک انصاف عمران خان سره شریک کړی شي او د هغه رایې د پې معلومه کړی شي هم دا وجه ده چې په دې بل باندې د خیبر پښتونخوا دننه ډیر زیات اوازونه راپورته کړی شوي دي او په صوبه کې یو نوی بحث شروع شوی دی نه صرف صوبه کې بلکې په ټول پاکستان کې یو نوی بحث د دې سره شروع شوی دی کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په دې بل کې اخر هغه کوم متنازعه نکات دي چې له وجې په خلکو کې چې کوم دی د دې خلاف مزاحمت پیدا شوی دی په هغې کې د ټولو نه اول دا ده یعنی په خیبر پښتونخوا کې چې څومره معدنیات دي یا نور قیمتي وسایل دي د هغوی د ایکسپلوریشن لپاره د هغوی د راویستو لپاره ټیکې ورکولو لپاره او مارکیټ ویلیو مقرر کولو لپاره د وفاقي یو اتارټي ده یعنی د فیډرل اتارټي ده یا یو فیډرل وینګ دی هغه به دا تعین کړي چې بهی د دې کوم ځای کې کار کول دي چا له کانټریکټ ورکول دي او په دې مارکیټ ویلیو به څومره جوړیږي د دې ټول تعین به دغه فیډرل وینګ کوي بلکې دا هم ویل شوي دي چې د خیبر پښتونخوا کوم ماینز اینډ منرل محکمه ده یا وزارت دی دوی چې څومره هم کار کوي په خپل وزارت کې یا په خپل ډومین کې په دې کې به د وفاقي ادارې یعنی د وفاقي چې کوم مجوزه وینګ دی د دې بل په ذریعه چې کوم مخې ته راتلل غواړي دغه وینګ نه به تجویز اخلي او د هغې په رڼا کې به دوی عمل کوي د دې ښکاره خبره دا ده چې په دې بل په ذریعه باندې د خیبر پښتونخوا په معدنیاتو کې د وفاق یعنی وفاقي حکومت عمل دخل سیوا کول دي او په دې کې یو شمېر نور ډېرې خبرې دي خو په دې کې د ټولو نه بله چې کوم متنازعه خبره ده په دې باندې عاطف خان او دغه رنګ چې کوم دی شکیل خان او دغه رنګ یو شمېر نور د ماینز اینډ منرل چې کوم ټیکهداران دي یا چې کوم د هغوی اسوسییشن دی په دې باندې ډېر زیات غبرګون ښودلی دی او ډېر سخت رد عمل یې ورکړی دی د دې بل په حق کې صرف مسلم لیگ نون دی یا د پیپلز پارټۍ ځینې کسان دي هغه د دې بل په حق کې دي باقي تحریک انصاف او یو شمېر نور د خیبر پښتونخوا چې کوم جماعتونه دي هغه د دې بل په مخالفت کې مخې ته راغلي دي کتونکو د دې دویمه برخه چې کوم ده کومه چې ما ته ډېره زیاته متنازعه ښکاري بلکې ټولو خلکو ته متنازعه ښکاري هغه دا ده چې کله هم د مایننګ لپاره ټیکه ورکول کېږي یا بیډینګ کېږي یعنې چې کوم یو کس ټیکه واخلي یا د چا په قسمت کې چې د دغه مایننګ
بیډینګ راوخیږي، مطلب هغه کامیاب شي چې د دې یو لیز واخلي، نو د هغه لپاره دا شرط کېښودلی شوی دی چې ته به داسې کار کوې چې یو وفاقي اداره یا وفاقي یا سرکاري کمپني به تا سره کار کوي. مطلب که هر چا ټیکه واخیستله هغه سره به یو وفاقي کمپني کار کوي. کتونکو دا یو 2-3 شیزونه په دې کې ډېر زیات متنازع دي. یقینا چې قوانین جوړیږي د ترمیم لپاره، که په دې کې څه د ترمیم ضرورت وي نو هغه د په باهمي مشاورت سره، او که چېرې د عمران خان سره مشاورت لازم وي، د تحریک انصاف خلک دا وایي، نو په کار ده چې د عمران خان سره دې هم مشاورت وشي، ځکه چې پاکستان ته په دې وخت کې د ډېر زیات دولت ضرورت دی. پاکستان باندې تقریبا 133 بلین ډالر قرضه اورېدلې ده. یو شمېر نور معاملات د پاکستان داسې دي، یعنی یو اداره داسې نه ده چې هغه په فایده کې ده، ټول په ډیفیسټ کې روان دي. میسیو ډیفیسټس دي په هر یو شعبه کې، د معیشت په هر شعبه کې یو لوی خسارې مخې ته راغلي دي. نو په کار دا ده چې د دې بل اهمیت واضحه کړی شي عوامو ته، او په دې د باقاعده توګه د چیرمن تحریک انصاف عمران خان سره مشاورت وکړي شي، او د دې وروسته د په دې باندې فردر کاروایی وکړي شي. یقینا چې دا د ملک په بهترین مفادو کې داسې کېدلی شي. کتونکو د پروګرام په دویمه برخه کې به زه راځم چې په ټول ملک کې د غیر قانوني افغان کډوالو او ای سی سی کارډ لرونکي افغان کډوالو خلاف کریک ډاون جاری دی، او ویل کېږي چې د سبا نه به، یعنی د سبا نه او د بل ورځ نه داسې امکان دی چې په دې کریک ډاون کې مزید سختی راکړی شي. کتونکو د دې نه مخکې پاکستان یو داسې غیر شعوري طور پر تقریبا د 10 ورځو لپاره په دې کې لږ ریلیف ایښی و. تاسو کتل چې د ورځې به دغه 2000 یا 3000 کسان د پاکستان نه وتل، او مختلف هولډنګ کیمپونو ته به دا رسول کېدل، او ترانزیت کیمپونو په ذریعه به دوی خپل هیواد ته اړول کېدل. نو په دې عمل کې امکان دی چې تیزی راشي، او په دې تیزی کې دا هم امکان دی چې د دوی حقوق پامال شي. خو حکومت پاکستان او چې کوم لا انفورسمنت ایجنسیز دي یا ادارې دي نورې، هغوی له پکار دی چې په دې اپریشن کې د احتیاط نه کار واخلي، چې افغان چارواکو ته یا افغان چې کوم هلته خلک دي تیار ناست دي جنګ جګړو ته، چې هغوی ته داسې موقع په لاس ورنشي چې دا معامله خرابه نشي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې تیر 40 غنټو دوران تقریبا 4514 یعنی 4.5 کسان د پاکستان د مختلف هولډینګ کیمپس نه د تورهم د لارې خپل وطن ته استانه کړی شوي دي. کتونکو په دې کې تقریبا 3200 هغه افغان کډوال د کیمپونو ته راغلي چې هغوی ولنټیرلی، یعنی هغوی گرفتار کړی شوي نه دي، بلکې په رضاکارانه توګه دغه کیمپونو ته تللي دي او خپل وطن ته استانه کړی شوي دي. کتونکو زه به د دې نه علاوه نور هم ذکر وکړم چې د 1 اپریل نه کله چې، یعنی د 31 مارچ نه چې کله د ای سی سی کارډ هولډرز خلاف مهلت ختم شو، ایکسپایر شو، نو 1 اپریل نه، یعنی د اختر د ورځې نه په باقاعده توګه د دوی خلاف لوی وړې کاروایی شروع کړې شو، او تر دې دمه ویل کېږي چې تقریبا 29,000 یعنی څه کم 10,000 افغان کډوال د پاکستان نه تللي دي. په دې کې تقریبا ویل کېږي چې 21,000 هغه افغان کډوال دي کوم چې د تورخم د لارې خپل وطن ته استانه شوي دي، او د دې نه علاوه 9,500 کسان هغه دي غیر قانوني افغان کډوال څوک چې د چمن بابې دوستي په ذریعه سپین بولدک ته اړولې شوي دي، د افغانستان سیمه د سپین بولدک هغې ته رسولې شوي دي، او تقریبا څه د پاسه 2000 نن چې کوم دی خپل وطن ته لیږلي شوي دي. نو داسې ښکاري چې ګنې ټوټل 10,000 پورې افغان کډوال په دې 10 ورځو کې د خپل وطن ته لیږلي شوي. کتونکو یو بله ډیټه راغلې ده چې د سپتمبر 2023 نه، یعنی د سپتمبر کال 2023 نه تر دې دمه چې څومره کاروایی شوي دي، په دې کې ټوټل 4,00,000 پورې افغان کډوال، یعنی ای سی سی کارډ هولډرز او غیر قانوني افغان کډوال چې کوم دي هغه خپل وطن ته ستانه کړی شوي دي. کتونکو ای سی سی کارډ هولډرز تقریبا په پاکستان کې 8,80,000 پورې یادېږي، او تقریبا 9,500,000 پورې غیر قانوني نور افغان کډوال دي. او د دې ترڅنګ چې کوم پی او آر کارډ لرونکي دي، څنګه چې ما په پروني ویلاګ کې ذکر کړو چې د هغوی هم ځینې گرفتاری شوی وي، خو بیا پېښور هایکورټ دا ټولې ادارې د پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوالو د گرفتاری نه منع کړو، ځکه چې د دوی په مهلت کې 13 جون دی، یعنی 13 جون نه پس به د دوی خلاف کاروایی شروع کولی شي. هم دغه وجه وه چې پېښور هایکورټ د دوی په حق کې فیصله وکړه، او د دې تعداد تقریبا 14 دی. پی او آر کارډ لرونکي هغه افغان کډوال دي چې د دوی په باقاعده توګه د یو ان ایچ سی آر سره رجسټریشن شوی دی. کتونکو دا عمل خو به مخ په وړاندې روان وي، خو زه به یو امپورټنټ خبره وکړم چې د پاکستان او افغانستان تعلقات همیشه د بد اعتمادۍ ښکار وي. دواړه هیوادونه چې کوم دي مسلمانان دي، کلچر یو دی، خوراک څښاک یو شانتي کی، ګرځېدل چلیدل یو شانتي دي، خوی بوی یو شانتي دی، خو بیا هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم دی ډېر زیات بد اعتمادي وي، او عموما
عموما مونږ وینو چې کوم متعلقه حکومتونه دي، که هغه د پاکستان دی او که هغه د افغانستان دی، نو د دواړو ترمنځ داسې جګړې خو نه کېږي. په بارډر باندې سلګ ډېر سکریمشز ضرور مخې ته راځي، خو داسې یو فل فلج جګړه نه ده شوې. ولې د دواړو هیوادونو چې کوم ولس دی د هغوی چې کومې رویې دي، که د پاکستان دي که د افغانستان دي، هغه داسې نه دي چې ګنې د دواړو ملکونو هیواد یعنی د دواړو هیوادونو چې کوم تعلقات دي دو طرفه دې لپاره کارآمد ثابت شي. نو زما دا خواست دی چې کوم افغان کډوال خپل وطن ته ستانه کیږي، هغوی به بالاخر پاکستان ته واپس په ویزه راشي، دلته به خپل کاروبار کې، دلته به خپل روزګار کې، دلته به خپله ګاډۍ لګي، دلته به د خپل کورنۍ لپاره هغوی د رزق ګټلو کوشش کوي. نو یقینا چې دا خلک چې کوم دی که 8 لکه دي که 8.5 لکه دي، دوی چې کله افغانستان ته لاړ شي یا پاکستان ته راځي، نو دوی له داسې یو مثبت انداز کې خبره کول پکاري چې د هغې دا اثر راشي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي. ځکه چې که چېرې د دواړو تعلقات ښه شي د هیوادونو، د ټولو نه اول فایده یې ولسونو ته ده، او بیا هغه ولسونو ته ده څوک چې په ډیورنډ لاین باندې یعنې په بارډر باندې یو طرف ته او بل طرف ته پراته دي. که چېرې امن وي نو کاروبار به وي، د دواړو هیوادونو ولس چې کوم دی دا به خوشحاله وي او ترقي به هم دواړه هیوادونه کوي. نو زما دا ریکویسټ دی، دا توقع لرو د دغه افغان کډوالو نه، څوک چې خپل وطن ته ستانه کیږي نه صرف د خپل وطن په ترقۍ کې کردار ادا کړي، خو که سبا له واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې داسې ښکاري چې دوی به په ویزه باندې واپس پاکستان ته راځي او دلته به خپل کاروبارونه دوباره سمبالوي. نو پکار دا ده چې د خلکو له یو داسې ښه غوندې اپروچ ساتل پکار دي چې هغه په دې باندې ورسي چې د دواړو هیوادونو تعلقات مثبت اړخ طرف ته روان شي. کتونکو همدا د نننۍ ورځې اهمترین ویلوګ، راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزي ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.